نن د شب برات شپه ده. په نن شپه چې کوم چا دا عمل وکړي د روان کال تر دا وخته پورې به د هر مشکل څخه محفوظ وي، عمر به غټ سي، عمر به دراز وي، او په رزق کې به انتها اضافه راسي، رزق به ډیر زیات سي. ګوره دا عمل زه درته ښیم، نو د ثواب په خاطر باندې دا ویډیو زر تر زره شیر کړئ در سره، هر یو مسلمان ته ورسوئ، ځکه چې نن شپه د شب برات ده، تاسې بالکل دا ضایع مه کوئ. هغه عمل داسې دی چې نن شپه کې د ماښام د لمانځه بعده سورة الیاسین 3 واره تلاوت کېږي، چې اوله واره تلاوت کې د عمر د زیاتوالي دپاره په نیت کې دا وي، دوم وار چې کوم تلاوت کې د رزق د زیاتوالي دپاره، دریم وار چې کله تلاوت کې د مصیبت د پریشانۍ د خلاصون دپاره. او د دې بعده یوه دعا ده، دا زه درته ښیم، دا دعا ووایاست را روان کال به د هر قسم غم مصیبت څخه محفوظه تیر سي، او په رزق کې به بې انتها چې د اضافه راسي. هغه دعا داسې ده: اللهم یا ذا المن ولا یمن علیک یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين وأمان الخائفين. اللهم إن كنت كتبتني عندك في الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم شقاوتي وحرماني وطردي واقطار رزقي، وأثبتني عندك في الكتاب سعيدا مرزوقا وقفا للخيرات، فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. إلهي بتجلي الأعظم في ليلة النصف من شعبان المكرم التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويبرم أن تكشف عنا من البلاء وما نعلم وأعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. دا دعا چې مې وویله، بیا دعا وکړئ د خپل ژوند دپاره، د خپل رزق دپاره، د پریشانۍ لپاره، او دغه ویډیو د ثواب په خاطر باندې ضرور مقطع د سره شیر کړئ.